ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له محمد اشرف غني کوو. طالبان د ملګرو ملتونو او افغانانو په غوښتنه وربند وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د جګړې ختمولو په اړه د ملګرو ملتونو، سیمې هیوادونو او افغان ولس غوښتنه ومني او وربند وکړي. خو وسلوالو طالبانو د وربند وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې وربند کې د مقابل لوري ګټه او د دوی تاوان دی. ولسمشر غني سره پاتې کیږو. د ولسمشر محمد اشرف غني د ځانګړي حکم په اساس د عامه روغتیا وزارت درې واړه معینان ماموسی زیور، پیدا محمد پیکان او ډیوه سمد لدن د ګوخه او پر ځای نوي کسان وګمارل شول. عبدالوحید کتالي د هرات والی وایي د دغه ولایت دښتې د قبرونو لپاره تیاروي. د هرات والی عبدالوحید کتالي خبرداری ورکوي چې که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي او کرنټین په سم ډول عملي نشي، په دې ولایت کې به ناورین رامنځته شي. د هرات والي خلکو ته په خطاب کې ویلي ولې روحیه درکړم چې ګواکې تاسې په کورونا ناروغۍ نه اخته کیږئ. باید ووایم چې زه هم دا اوس د قبر کیندلو په حال کې یم او د هرات دښتې د قبرونو لپاره تیاروم. طالبانو د دغه عکسونو په خپرولو سره اعلان کړی چې نن یې بیا هم شل افغان سرتیري په لغمان ولایت کې له خپل زندان آزاد کړي دي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو شل تنه نور په کندهار کې له بند آزاد کړي وو. زلمی خلیلزاد د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د افغانستان په اړه له قزاقستاني ډیپلوماټ سره خبرې کړي. نوموړي ویلي د افغانستان لپاره د قزاقستان له ځانګړي استازي غوښتي چې افغانستان ته د غلو دانو او غنمو صادرات پیل کړي. شیخ سدیس د حرمینو شریفینو د چارو عمومي رئیس او د کعبې امام شیخ عبدالرحمن سدیس امر کړی دی چې په سعودي عربستان کې په کورونا وبا ټولو ناروغانو ته د ژر تر ژره زمزم اوبه ورسول شي. شیخ سدیس ویلي په داسې حال کې چې ټوله نړۍ کې د کورونا وبا درمل نه دي چمتو شوي، زمزم اوبه څښل به په کورونا وبا اخته ناروغانو ته یو رواني ډاډ ورکړي او ممکن ډیر ناروغان له مرګه وژغورل شي. نړیوال بانک وایي چې له هر هیواد سره به په قرضونو کې ګزاره وکړي او نوي قرضونه به هم ورکړي، خو له پاکستان سره یې نشي کوای او چمتو نه دي چې دوی ته نور قرض ورکړي. د یادولو ده چې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له نړیوال بانک د پور غوښتنه کړې وه. په افغانستان کې کورونا کوم ځای ته ورسېده؟ په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 840 ته رسېدلی. همداراز د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمېر 10 ته رسېدلی او 450 کسان نور بیرته ترې روغ شوي هم دي. وروستی خبر دا دی چې ځینې سرچینې وایي چې د ټاکنو کمیسیونونو پخواني 9 تنه کمیشنران چې په خیانت او فساد تورن ول پلي چرخي زندانه خوشي شوي. په هر حال دا و د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.